اوس یې په څاروو نه خورم، په خپله یې خورم. دا سخت کال چې کوم پروګرام دی نو موږ پکې ډېر زیات خفه یو. تېر شوي کال باندې چې په 1 لک روپۍ جوړه وه نو څه کال یې په 1,30,000 1,40,000 50 پورې ده. بسم الله الرحمن الرحیم. موږ په خپله د مال مویشي منډۍ ته چکر ولګو، ولې چې دا په غټ اختر کې چې د سنت ابراهیمي ده او چې په چا باندې فرض ده ټول خلک پیدا کوي او د دې میلې مونږ وزټ وکړو. مونږ وکتله لکه ما خو جرنلي لکه وګرځېدم د لاره تېرېدم مې راشه د منډۍ جایزه واله خو چې څونه مو وکتله نو د عوامو او د کم د منډۍ د ډیلران چې دي د دوی د منځ کې د ریټونو ډېر فرق دی، ولې چې ریټونه ډېر زیات ختلي دي نو څوک سودا نه کوي. لکه ما داسې ونه کتلی چې چا سودا وکړه چېرته کدو که دا خبر چې دغه کېږي په منډۍ کې هغه دغه نشته. نور کله چې به څنګه خرڅ کېدو لکه څاروي به خلکو اخیستله نو هغه دغه نشته له د منډۍ صورتحال دی. او موږ مخکې هم روان یو، لکه په خپله د اسلام آباد نه رالو نو ګورو چې مخکې برس حالات دي، هلته به هم ور چکر کېږو انشاءالله. جي موږ خو دا څاروي راوستي دي، په دې لحاظ هم راوستي وو چې موږ غریبانان یو او مزدورۍ هم راوستي دي او په پروسکني ټال باندې د خلکو ځانګړ موږ ټول په هغه حساب سخت کار نشته دی. د دې یو ټینټ کم از کم 20,000 روپۍ کرایه ده او داسې ورپسې بوسو ګیاګانې نو د 20,000 روپو تقریبا چې ګیاګانې شو 20,000 روپو بوس شو نو هغه خوندونه اوس نشته دی. خو ډېره سخته ګرمي هم ده او څاروي چې کم دي نو دا ښه ګران دي. خرڅ ډېر کم کوز کېږي، لکه ډېر زیات خرڅ نه کېږي. چې کم ګاهک راځي نو هسې تپوسونه کوي، یو هم څاروی نه اخلي او بیپاریان چې کم دي نو هغه هم ریټونه نه کموي. هاي میله وه د خیالي ورځ ورسخاکوټ، مطلب دا دی چې څاروي ماروي کو چېرته بانډو مانډو څاروي پکې خرڅ شوي او کم چې د بیپاریانو څاروي دي نو کم کوز خرڅ شو ځکه چې ریټونه ډېر تیز دي او اخره چې مهنګایي هم ده هر څه ګران دي نو خامخا څاروي تیز دي. لکه مطلب دا نور کله پروس کال چې کم ریټونه د څاروو نو هغه ډېر کم کوزو او څه کال چې کم دي نو څاروي ډېر های دي ځکه چې خرچې مرچې هم د دوی غریبانانو زیاتې دي. دلته ورته شپې هم کوي او خرچې مرچې هم پرې کوي، لکه بورې شوې، بوس شو، کوترې شوې او نورې خرچې مرچې شوې. میله خو د پروسکني ډېره سخته ده او سخته هم نه ده، خو لکه مونږ خلک ورته سوچ نه کوو. سوچ ورته به دې خبره نه کوو چې پروس کال په 350 روپۍ کیلو غوښه، څه کال په 550 ده، په 1 کیلو کې 200 روپۍ فرق راغلی، په من کې 10,000 روپۍ راغلی. څاروی 3-4 منه دی، په یو څاروي کې 30-40,000 روپۍ فرق راغلی. نه خلک خو وایي چې لکه به شی تاسو ډېر ګران کړی دی تاسو او نور شی د ښکتې نه ګران دی. زمونږ د طرف نه خو ګران نه دی که نه، ځکه چې مونږ هم مخکې له پیسې ورکړي دي که نه. دا ناست یو ورته 10 ورځې 15 ورځې وشوې ماشي ګرمي دا هر څه برداشت کوو او بیا هم دې خلکو ته ناست وي، څوک وایي ګران دي څوک وایي ارزان دي، بس ناست وي ورته. څاروله چې وه ما وروره غوړي وړله په 270 روپۍ اړه بیا پروس کال راکوله، بله ورځ مې وله غوړي راوړي دي په 670 روپۍ، هغه مې په خپله سکل استعمال کړه، دونه ګراني راله. اوس یې په څاروو نه خورم، په خپله یې خورم. یاره دا څاروي خو زمونږ د سایډ نه دي ګران، دا خو د حقیقت نه مونږ راوستي څاروي دي. په دې پسې د ګاډو خرچې دي، په دې پسې د میلې ټکسونه دي، د لارې کرایانې دي په دې پسې، نو په دې وجه باندې څاروي ګران دي. او دلته ګاهک چې دی نو راشي چې د لاکو روپو څیز د هغې وایي 80,000 او 80,000 واله، نو په دغه وجه باندې حالات ډېر سخت خراب دي
او زمونږ د سیډه موږ سوداګر خو چې ډېر زیات دغه وکړو 3000 4,000 روپۍ 15,000 روپو چې سوداګر ډېر زیاته ګټه کوي نو د 15,000 روپو نه علاوه هغه د هغې نه زیاتې پیسې نشي ګټلی. دا خو غریبانان خلک دي د خپل وس مطابق د قربانیانې کوي که نه او دوی ته هم ګناه نشته دی خو دې خوا په څارو پسې هم خرچه ده. په هر څاروي پسې 15-16,000 روپۍ چې د ښکتې نه راړسي دلته نو 15-16,000 روپۍ په دې پسې خرچه ده. نو په دغه وجه باندې حالات ډېر ګډوډ هلته کې چوکرې ګران کړي دي، بوس ګران دي، د ګاډو کرایانې ګرانې شوې چې چاله وردې روډه مخکې به موږ په 18,000 20,000 باندې د سرګودې نه د ملتان نه ګاډی راوستو اوس وایي 35,000 او 40,000. نو بس په دغه وجه باندې کرایانې شاټ شوي دي. نو سوداګرو غریبانانو ته به یې ګناه نشته. سوداګر خو تاسو ته ما وویل چې لکه ډېر حدو کې نه 3,000 یا 4,000 چې بیخي های دغه خرڅې د 15,000 نه پکې زیات څه نشي کولی. خلک راشي او بس تپوس وکړي او واپس ځي، مال اخلي نه.